نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. یو ورور پوښتنه کړې ده چې د سحر لمونځ نه بعد خوب کول دا درست دي او که درست نه دي. بعضې خلک وایي چې دا حرام دي. نو د دې په باره کې مکمل وضاحت. د ټول نه خو لومبې دا چې د سحر لمونځ نه بعد خوب کول د نور ختو نه مخکې دا مکروه دي. د دې په باره کې څو ارشادات د ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستاسو وړاندې پیش کوو. عن صخر بن وداع الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر تاجرا فكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيره. دا حدیث مبارک ډیرو کتابونو کې راغلی دی. یو صحابي دی حضرت صخر بن وداعه رضی الله عنه. دی د ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد نقل کوي چې ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې دعا غوښتې ده: اللهم بارک لامتي فی بکورها، چې یا الله زما د امت دپاره د سحر په وخت کې برکت واچوي. وکانه اذا بعث سریة او جیشا، او و عادت مبارک د ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله به چې یو لشکر یا فوج لیږلو نو بعثهم من اول النهار، نو لیږلو به هغوی لره په اول د نهار کې، په اول د ورځې کې، یعنې د سحر په وخت کې به لیږلو. وکان صخر تاجرا، او حضرت صخر رضی الله عنه دا یو تاجرو. فکان یبعث تجارته من اول النهار، د دم دا عادتو چې دبم په اول د سحر کې، چې په اول د ورځ کې، یعنی سحر کې به خپل سامان تجارت لیږلو. نو د دې څه اثر وشو؟ فاثرا، دې صاحب عزت جوړ شلو او صاحب ثروت جوړ شلو. او وکثر ماله، د ده مال هم ډیر زیات شلو. د څه د وجې نه؟ د دې وجې نه چې ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل امت دپاره دا دعا غوښتې ده چې یا الله زما د امت دپاره د سحر په وخت کې برکت واچوي. ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم سحر د وخته د حضرت فاطمه رضی الله عنها خاتون جنت، د جنت بیبي حضرت فاطمه رضی الله عنها کور ته تشریف راوړلو او هغوی آرام فرمایلو. بیبي فاطمه رضی الله عنها آرام فرمایلو. نو ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې بچی پاسه او د خپل رب نه د روزې اخیستو دپاره ځان ورسوه، او غافله او سسته مه جوړېږه. الله جل شانه د صبح صادق نه وروستو د سحر نور راختو نه وړاندې، د سحر نور راختو نه وړاندې الله جل شانه خپل رزق تقسیموي. په دغه وخت کې رزق تقسیمیږي. نو که یو انسان اوده وي نو دی به بیا څنګه ګیله کوي چې زما په رزق کې برکت نشته دی، زه محنت کومه خو ماته چې کوم دی ثمره نه میلاویږي. نو ثمره به ځکه نه میلاویږي چې دغه وخت د عبادت دی او دا خلک په خوبونو کې تیروي. حضرت علی کرم الله وجهه نه روایت دی چې ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نور ختو نه وړاندې د خوب کولو نه منع فرمایلی ده. یعنی سحر لمونځ نه بعد د نور راختو نه وړاندې خوب نه منع فرمایلی ده. حضرت عثمان رضی الله عنه فرمایي چې ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د سحر خوب، یعنی د نور خاته نه وړاندې چې کوم خوب خلک کوي، د سحر لمونځ نه بعد د نور خاته نه وړاندې خوب، دا چې کوم دی روزي بندوي، دې سره روزي بندیږي. مطلب دې کس باندې فقر و فاقه غریبي راځي. حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې د سحر په وخت کې د روزې تلاش کوئ، ځکه چې د سحر په وخت کې د روزې تلاش دپاره وتل برکت او کامیابي ده. مطلب دا دی چې انسان د سحر لمونځ وکړي نو دی الله جل شانه نه
د رزق د فراخۍ دپاره سوال کوي او ذکر او اذکار کوي، دا نه چې دی دغه وخت په خوب کې تیر کړي. او کله چې یو انسان د دکاندارۍ دپاره مارکیټ ته ځي، بازار ته ځي، مزدورۍ له ځي، نو دی کوشش وکړي چې د سحر نه بعد د دې خوب نه کوي، بلکې سحر مونځ دی ادا کړي په ښه شان سره. د هغې نه بعد چې کوم دی د روزې تلاش کې وځي، نو الله جل شانه به دله په روزې کې برکت اچوي. بعض ډېر ورونه دغه حساب دي چې هغوی وایي مونږ محنت خو ډېر زیات کوو، خو زموږ په روزه کې برکت نشته. نو ستا په روزه کې ځکه برکت نشته دی چې ته د سحر په وخت کې خوبونه کوې. نو لحاظ د سحر دا وخت ډېر زیات قیمتي دی، دا په خوب کې چې کوم دی ابس تیر نه کړو. کله کله یو انسان دا بانه کوي چې یاره ما خو د شپې ډیوټي مې کړې ده، نو خیر دی د شپې د ډیوټي کړې ده دې دپاره چې ته رزق وګټې، چې ستا په رزق کې برکت وي، په ژوند کې د خوشحالي وي، په ژوند کې د برکت وي. نو د برکت اصل وخت دا دی لږ نورم ډیوټي وکړه، خیر دی لږ ویښ پاتې شه تر نور راختو پورې، او دغه حساب چې کوم دی تر نور راختو پورې موده کېږه، الله جل شانه عبادت کوه، الله جل شانه بدله په روزه کې برکت درکړي. یو کس وایي چې ما نه ډېر زیات خوب راځي، که زه ذکر او اذکار کوم تلاوت کوم نو خوب راځي، نو څه دې وکړي؟ خیر دغه وخت کې د دې ورزش وکړي، خو فقط وده کېږي دی نه، الله پاک په ډېر برکت ورکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله.